السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ یاست شپې ورځې د ژوند زندګي مو ښه وي او زموږ ټکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایم ملګرو ستاسو لپاره نن ورځ موږ یوه ډېره مهمه ویډیو چمتو کړې ده په نننۍ ویډیو کې زه ستاسو سره یو ډېر مهم خبر شریکوم چې هغه د شیخ زاید پوهنتون لخوا چې کومه اعلامیه خپره شوې ده مثال هغه محصلین هغه زده کوونکي چې چا د 1400 کول په ازموینه کې ګډون کړی و کنکور ازموینه کې او دوی بریالي شوي دي هغه لپاره د یو لیست خپور کړی دی او د نوملیکنې په باره کې مثال چې د هر پوهنځي لپاره بیل بیل وخت مشخصه نیټه ټاکلې ده او د وناس لپاره ځان ته مثال د ذکورو لپاره ځان ته او مثال دا هم ویلي تاسو باید څه له ځانه سره راوړئ چې تاسو نوملیکنه کوئ نو په همدې اړه موږ تاسو ته بشپړ کمپلیټ معلومات درکوو چې مثال وناس باید په څه وخت لاړ شي ذکور هلکان باید مثال په څه وخت لاړ شي او دې تر څنګ مثال د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصلین به په کومه ورځ لاړ شي مثال د انجینرۍ پوهنځي دغسې نور په دې اړه کمپلیټ معلومات موږ تاسو ته چمتو کړي تاسو ویډیو سکیپ کوئ مه تر پایه وګورئ نو رابه ښه ملګرو اوس خپله موضوع ته د شیخ زاید پوهنتون لخوا چې کوم لیست خپور شوی دی په هغه کې د کومه د ثبت نام نیټه چې ده مثال نوملیکنه چې روانیږي د همدغه 1400 کال د 12مې میاشتې 24 تاریخ څخه نوملیکنه روانیږي مثال د سې شنبې په ورځ نن دوشنبه د سبا د څلورم په ورځ تاسو کولی شئ چې هلته نوملیکنه وکئ نو اوس به زه تاسو ته وښیم چې مثال کومه پوهنځی ولا په کوم تاریخ سي مثال په څو بجو به ته هلکان ځي په څو بجو به جینکۍ سي نو دلته ملګرو چې کوم وخت لیکل شوی دی د سهار 8 بجو څخه تر غرمې 12 بجو پورې هلکانو لپاره وخت دی چې مثال دوی کولی شي چې د خپل پوهنځي په خپله نیټه لاړ شي او د 8 بجو نه 12 بجو پورې هلته نوملیکنه وکړي هر پوهنځي ته هلته ورځ مشخص شوې ده تاسو سره شریکوم که نه دلته ملګري بیا جینکۍ کولی شي چې د ماسپښین 1 بجې څخه وروسته تر 4 بجو پورې نوملیکنه وکړي د دې نه وروسته ملګرو تاسو چې هر کله ځئ باید تاسو څه له ځانه سره ولرئ تاسو ملګرو چې هر کله هلته درومئ نو تاسو باید اصلي تذکیره ورسره یوسئ له ځانه سره او دې نه وروسته ملګرو بیا تاسو عکسونه هم درسره یوسئ کیدای شي عکسونه هم تاسو نه غواړئ خو تاسو باید اصلي تذکیره او کپي ورسره ولرئ یا درسره یوسئ اوس به راشو ملګرو همدې ته چې مثال په کومه نیټه په کومه وخت تاسو تللی شئ لومړی حقوق او سیاسي علوم چې دي ملګرو دا لومړۍ ورځ د همدې ده په 24 تاریخ په تاسو ځئ د سې شنبې په ورځ تاسو کولی شئ چې هلته مراجعه وکئ لاړ شئ او خپل نوملیکنه وکئ هغه محصلین چې څوک حقوقو او سیاسي علومو ته بریالي شوي دي په دې کې که وناس یا کولی شي چې د ماسپښین وروسته لاړ شي او څوک چې هلکان وي مثال هغه په سهار 8 بجو وخت لري مثال تر 12 بجو پورې دې نه وروسته ملګرو اقتصاد پوهنځی والا بیا د چهارشنبې په ورځ دوی کولی شي چې لاړ شي ټولنیز علوم ده چې څوک بریالي شوي یا د پنجشنبې په ورځ کولی شي چې لاړ شي ښوونه او روزنه ده چې څوک بریالي شوي یا د شنبې په ورځ مثال په 12 تاریخ په 12 میاشت په 28 تاریخ او کرنه ده چې څوک کرنه پوهنځی ته ملګرو په همدې برخه کې چې څوک بریالي شوي دوی کولی شي چې همدې 1400 کال د 12مې میاشتې په 29 تاریخ دوی لاړ شي خپله نوملیکنه وکړي او کمپیوټر ساینس پوهنځی ته چې څوک بریالي شوي یا د دوشنبې په ورځ مثال د 1401 کال چې د نوي کال به لومړۍ ورځ وي لومړۍ نیټه دوشنبې ورځ به دوی کولی شي چې لاړ شي کمپیوټر ساینس پوهنځی والا د ژبې او ادبیات مثال که انګلیسي ادبیات وي دري عربي هغه کولی شي چې د سې شنبې په ورځ 1401 کال اول میاشت 2 نیټې سره چې سمون خوري دوی کولی شي چې خپله نوملیکنه وکړي هلته لاړ شي د طب پوهنځی والا بیا د چهارشنبې په ورځ 1401 کال د اوله میاشتې په 3مه نیټه دوی کولی شي چې لاړ شي د شریعت پوهنځی والا بیا بریالي محصلین کولی شي چې د پنجشنبې په ورځ 1401 کال اوله میاشتې په 4 تاریخ لاړ شي د ژورنالیزم پوهنځی ته چې څوک بریالي شوي د شنبې په ورځ 1401 کال د اولې میاشتې 6مې نیټې سره سمون خوري دوی هلته لاړ شي خپله نوملیکنه وکړي د ویترنري برخه کې چې څوک بریالي شوي وي هغه کولی شي چې د 1401 کال مثال اوله میاشتې په 9مه نیټه هلته لاړ شي خپله نوملیکنه وکړي او څوک چې انجینرۍ پوهنځي ته بریالي شوي وي هغه کولی شي د دوشنبې ورځ سره سمون خوري 1401 کال اوله میاشتې په 8مه نیټه نو بیا هم وایم په اخر کې چې د وناسو لپاره تر ماسپښین وروسته دوی کولی شي چې لاړ شي مثال د 1 بجې څخه تر مازدیګر 4 بجو پورې دوی نوملیکنه روانه ده او هلکان کولی شي چې بیا سهار وخت لاړ شي هغه ته سهار وخت مشخص شوی دی مثال د سهار په 8 بجو څخه تر 12 بجو پورې دوی خپله نوملیکنه کولی شي نو تاسو ملګرو همدا ویډیو له نورو ملګرو سره هم حتما شریکه کړئ ځکه که دلته مثال د پوهنځي وخت تاسو نه تېر شي بیا تاسو ته کوم مشکل او ستونزه جوړ نه شي
نو تاسو باید په خپل وخت په خپله نیټه ورسېږئ. نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ چې له همدې ویډیو څخه دوی برخمن شي، همدې معلوماتو څخه. نو که هر کله ملګرو تاسو بیا په همدې خپله نیټه تاسو حاضر نه شئ، مثال ستاسو نه د خپله پوهنځۍ مثال کوم وخت نیټه چې ما وښوله دنه تېره وه، نو تاسو بیا کولی شئ چې د 1401 کال د خمل میاشتې په 9 11 نیټه د محصلینو چارو معاونیت ته حاضر شئ. هلته بیا خپله نوملیکنه او دا مشکل دوی سره شریک کړئ چې ایا تاسو څه مشکل و او ولې تاسو په خپله نیټه حاضر نه شوئ یا تاسو معلومات نه وي کتلي. خو تاسو اول هڅه وکړئ چې په خپله نیټه لاړ شئ، خپله نوملیکنه هلته وکړئ. نو همدا معلومات و ملګرو، خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوي لایک هم کړئ او د نورو ملګرو سره یې حتما شیر کړئ چې له همدې معلومات څخه نور ملګري هم برخمن شي. د اوس لپاره د خدای په امان ښه وخت.